محترم مسلمانانو ورونو، زمونږ استادو د اعمال صالحو د قبولیت لپاره او داغو رب العالمین په دربار کې پاغه باندې د اجر او د ثواب لپاره د توحید باوجود او د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو د اتباع باوجود یو دو خبرې نورې دي. داغه زمونږ استادو د ټولو اعمالو د قبلېدو لپاره بنیادی شرطونه سره د دین چې مؤمن هغه موحد می او متبع د رسول الله صلی الله علیه وسلم می او بیا هم د نورو دو خبرو خیال ساتي او دا بنیادی خبرې دي. هغه دوړه خبرې قرآن سنت کې ځای په ځای ذکر دي. امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب الجامع الصحیح کې کتاب الایمان کې په یو ترجمه الباب کې دوړه خبرې راجمع کړې. امام بخاری فرمایي رحمه الله: باب ما جاء ان الاعمال بالنیه والحسبه وانما لكل امرئ ما نوى. باب دې په بیان د دې کې د ټولو نیکو اعمالو دارو مدار دا په نیت ده اول حسبه دا په حسبت ده. حسب اجر ته وي معنی د الله نه امید ساتل او د رب العالمین نه په خپل عمل باندې د اجر او د ثواب تم ساتل او د دې خبرې کوشش چې الله مال په دې عمل باندې اجر راکړي. یو نیت او دویم احتساب. د مؤمن په بار عمل کې نیت صحیح دا بنیادی خبره ده. او دویم مؤمن په خپل عمل باندې د الله نه د اجر او د ثواب طلب او امید کوي. بیا امام بخاری رحمه الله هغه فرمایي وای پدې کې ایمان هم داخل دی، پدې کې منځ هم داخل دی، پدې کې اودس هم داخل دی، پدې کې حج هم داخل دی. مطلب دا چې پدې کې ټول احکام داخل. یو سړی ایمان راوړي او توحید قبلې او د خپل عقیده اصلاح کوي نو پاکم دا دو خبرې ضروری دي. یو د نیت بصالحي او دویم بل د الله نه د اجر او د ثواب طلبګار. یو سړی موږ کوي نو په مانځ کې هم دا دو خبرې مد نظری اصلاح د نیت او د الله نه د اجر او د ثواب طلب. دارنګ یو سړی روزي نیسي، یو سړی اودس کوي، غسل کوي، حج کوي، عمره کوي، هر دینی کار چې کوي نو د دوه خبرو ضرورت ده: تصحیح د نیت او الاحتساب، طلب د اجر او د ثواب په دغه نیک عمل باندې.
بیا هغه مشهور حدیث ته امام بخاری اشاره کوي او است راوړم ده حدیث د عمر رضی الله عنه امام بخاری په خپل کتاب پاول کې ذکر کړی او امام بغوی او صاحب د مشکات دوم د خپل کتابونو په ابتدا کې دا حدیث راوړي امام نووي په ریاض صالحین کې هغه حدیث دا دی چې انما الاعمال بالنیات په مختلف الفاظ دا حدیث ذکر دی یو الفاظ دا دي انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه دا معروف حدیث دے مشهور دا عمر رضی اللہ عنہ په مسجد نبوی کې په منبر باندې هغه بیان کړو او حدیث یو قاعده کلیه د قواعد د اسلام نه یو عظیم اصل دی د اصول د اسلام نه د دې وجنه محدثین وای دا ثلث الاسلام دی د اسلام درېمه حصہ دا حدیث دی یا دا حدیث ربع الاسلام دی د اسلام څلورمه حصہ ده او امام عبدالرحمن ابن مهدی رحم الله به فرمایل چې د حدیث او د کتاب د هر باب پاول کې دا حدیث ضروري دی چې دا دی ولیکل شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول حدیث دا د اسلام قیدی دی او دا دین دی او سلور حدیث دسی دی محدثین لیکل دي په دې سلور حدیثو د اسلام دار مدار دی او د هر حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم نه بشمار فائدې او بشمار مسائل راوځي یو په هغه حدیثو کې دا حدیث د عمر رضی الله عنه چې انما الاعمال بالنیات د ټولو اعمالو دارومدار څومره چې نیک اعمال د مؤمنانو صادریږي د مکلفینو نه صادریږي نو بالنیات د دې دارومدار په نیتونو دی بس نیت د مؤمن له اعتباري نیت صحیح نو عمل صحیح دی الله ته قبول دی او کنیت فاسد او عمل فاسد تصحیح د نیت او اصلاح د نیت عزتمندو دا ډیر ضروري شی دی زموږ اساس وټولو اعمالو کې وټولو عبادتو کې په عقیده کې په احکامو کې د نیت تصحیح او د نیت اصلاح او دا حدیث پدې کوم دا مسله د الله رسول فرمایي وانما لكل امرئ ما نوى دا دویمه مقدمه ده د نبی صلی الله علیه وسلم وای دا هر سړي د پاره هغه سبي چې کوم صدقه کړي د څه نیت کړي په هر عمل کې چې د څه نیت کړي ده د لپاره باغ سي دې کې اشاره ده خبره ته چې په عمل باندې ثواب او عذاب د دې دارومدارم په نیت ته کله چا نیت صحیح وو نو په عمل بول الله ثواب ورکړي او کله چا نیت فاسد او غلط وو نو الله بول عذاب ورکړي د ټولو اعمالو دارومدار په نیتونو دي نیت صالح او عمل صالح نیت فاسد او عمل فاسد نو وانما لكل امرئ ما نوى دا هر انسان د پاره هغه سړي چې د نیت کړي
نو کا عمل نیکو ځکه چې نیت صحیح دی الله بوله ثواب ورکړي، او کا عمل فاسدو ځکه چې نیت به فاسد وي الله بوله عذاب ورکړي. دا دو مقدمې دي جامعې، هغه دو جملې دي چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې زموږ او تاسو د اعمالو د تصحیح او د اصلاح په اړه کې فرمایلي. او بیا د الله نبی د یو عمل تذکرہ کوي، د مثال په تور هجرت ته چا خپل ملک پرې خو، خپل وطن پرې خو، د خپل کلی پرې خو، خپل محله پرې خو دا او هجرت یو کو د مسلمانانو ملک ته بل ملک لاړ. خدا هجرت د الله او د رسول د پاره، نیت او قصد الله او رسول، نو فهجرته الى الله ورسوله اجرا وثوابا. هجرت الله او رسول د پاره دی په اعتبار د اجر او د ثواب، او ثواب ته ملوش ځکه چې نیت صحیح دی. ومن كانت هجرته الى دنیا، او کله چا هجرت د دنیا د پاره، د دنیا د اغراض د پاره او دنیا د مفاد د پاره خپل ملک او وطن پرې خو، او امراه يتزوجها، یا د خزې د پاره ملک او کله پرې خو د پاره چې د خزې په نکاح والی. دلته بعضی وایي چې یو صحابي او مهاجر او قیس او هغه په دغه وجه هجرت کړو چې خزي اسلام راوړل او هجرت کاوه. د تی ویلا چې کته زما سره نکاح غواړي نو ته به هجرت کې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کچا هجرت د خزي د پاره وکړو فهجرته الی ما هاجر الیه، د هجرت باغ ستې چې کم ست د هجرت کړه. حافظ ابن حجر رحم الله، حافظ ابن رجب الحنبلی رحمه الله تعالی علم وی دا خبره صحیح نه ده. دا د مهاجر ام قیس په اړه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی، دا چرته په طرقو او په سندونو د حدیث کې نشته. خدا خزي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی، اگر چې خزه په دنیا کې داخله ده خدا د فتنه ډیره سخته ده. د الله نبی تحذير بیان کړی دی د خزو د فتنو نه بدن ساتي. د سینې چې د خزي د لپاره ته ملک او وطن پرې دی او دا غسر د نکاح په وجه ته هجرتو کې نو ګور الله سره بدی سم نه په هجرت الا ما هاجر. عزت مندو هجرت څومره لوی عمل دی، ګران عملوم دی او لوی عملوم دی. او چې د چا نیت په هجرت کې صحیح نو عمل دی الله سره الله تقبل دی او الله به اجر او ثواب ورکړي. او کله چا نیت په هجرت کې غلطو نو دا عمل ثواب او اجر دی الله سره نشته. دا په دې محسوس هجرت کې، حسي هجرت چې خلق ملک پری دي، وطن پری دي، کله کور پری دي او داغه نجی بل ملتا. نو یو بل قسم هجرت هم ده، هغه ته معنوي هجرت وایي. هجرت د شرک نه توحید ته، هجرت د بدعات نه سنت ته. یو سړی عقیده د شرک پر خوده او توحید اختیاراو، بدعات پر خوده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت اختیارول، او په دې هجرت کې د نیت صحیح وو نو فهجرت الی الله ورسوله. هجرت الله او رسول ته په اعتبار د اجر او ثواب. او که یو سړی د توحید عقیده خپلې یا د سنت او عمل خپلې او دا د دنیوي مفاد د لپاره کوي نو دغه د الله سره بیا سي هیڅ هم نه. دا مانوي هجرت ده. نو کاغه ظاهري هجرت یو کوم مانوي هجرت یو په یو کې اخلاص د نیت
او اصلاح د نیت ضروري. د دې وجه محدثین دا حدیث د کتابونو په اول کې راوړي چې طالبانو د علم، اے استادانو د علم، تاسو لپاره د نیت اصلاح ضروری ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث وایي، حدیث بیانوي، قران زکوي، قران بیانوي، نو نیت بم ګورې شي. نیتم لګو ما خو دې خواشه دا الله سره په اجر او ثواب نشته. دا څه ټول اعمال واره، هر عمل کې نیت له اعتبار، هر عمل کې کاغه ایمان او توحید دے، کاغه موز دے، کاغه او دس او طهارت دے، پاریو هر عمل کی نیت داخل دے. د دې وجه عمر رضی الله عنه با دا دعا کوله، اللهم اجعل عملي كله صالحا، الله زما ټول عمل صالح وګرځي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق وګرځي، واجعله لوجهك خالصا، او زما عمل د خپل مخ د لپاره خالص وګرځي، په دې کې بل څه نه، بل غرض د لپاره نه. اولا تجعل لاحد فيه شيئا، الله زما په دې عمل کې د اچا د لپاره څه شي نه وګرځي، زما په دې عمل کې د بل چا مې سراشي، ریا پکې راشي، دکلاوه پکې راشي، نیت د انسان غرض شي، د خلکو نه به مدح او ثواب غواړي، مدح او ثنا غواړي، شهرت طلبګار دی. نو کدا د انسان په نیت کې راغلو هر څه تباہ برباد. او مشهور حدیث تاسو اوریدل چې الله سبحانه و تعالی به شهید او جواد سخی او یو عالم او قاری د قران په طلب کې په قیامت کې او تپوس بداري ونه کې سړي کړی دي، ار یو وای چې الله ما ستاسو لپاره شهید به وینې توې کړی دا، مالدار به وای چې الله ستاسو په نوم می تا دا دین پلار کې می مال لګولې ده، او قاری او حافظ او عالم به وای چې الله ستاسو لپاره می دعوت کړی ده، قران می لسته ده، الله بدري وړو ته دروغ هم ویلا، دا تاسو د نوم د لپاره کړیو، د ریا د لپاره کړیو، د شهرت د لپاره کړیو، د سمعت د لپاره کړیو، بیا به ملائکه ته وایي لګي جهنم. دا حدیث چې ابو هريره رضی الله عنه واورید او بیاناوه نو درې ځله به هوښ شو. ډېر دا یری حدیث دی، علماء د لپاره، د قاریانو د قران د لپاره، داغه مالدار خلکو د لپاره چې مالونه لګي او مال خرج کوي، پسنیت خرج کوي، هغه الله ته معلوم دی. او دا خلکو د لپاره چې خپل وینه قربان کړي او خپل وینه ورکړي او خپل ځان قربان کړي، په ظاهر کې هم وایو لار د الله د لپاره ځان شهید کو، او رب العالمین ته نیت معلوم دي چې پسنیت دا کار کړي. د الله نه دعا غواړو چې الله دې زموږ د نیتونو اصلاح وکړي، نیتونو اخلاص. موږ تاسو د اجتماعاتو ته، د پروګرامونو ته زموږ تاسو حاضری، دا راتګ سعی کوشش ځان ستړی کول، پدې کې دې هم زموږ تاسو نیت دې ګوره خالصي، نیت خالص نشو نو زموږ تاسو ټول اعمال او دا ټول سعی به برباد شي. الله دې څنګه کې او دا ډېر لوی تاوان دی، انسان ځان ستړی کی، کوشش وکي، مهنت وکي، او د الله سره هیڅ هم نه، او د الله سره هیڅ بدلا او اجر او ثواب نه. دا یو حدیث چې محدثین وایي په دې باندې د اسلام بنیاد ده، دا د اسلام بنیاد. او دویم حدیث چې نبی سلام فرمایله او هغه محدثین وایي چې د اسلام بنیاد ده، هغه حدیث ده چې الحلال بین والحرام بین، حلال ښکار دي او حرام ښکار دي، او د دې په منځ کې بعضی مشتبه سيزونه دي، پاک اشتباه ده، تو کوئی حلال دي سو کوئی حرام دي. نو کله دینوم چا ځان وساتنو خپل د دین او د عزت او د ایمان حفاظت وکړو. مؤمن ډېر احتیاط کوي، حرامونه بزان ساتي، خدا هغه سیز نه ومزان ساتي چې پاکه شوبه د حرمتي. د دې په بنا تاسو ته یو خبر په دې بنا کوم
یو مسله ده هغه ته بیع التقسیط وایي. بیع التقسیط معنا ده یو څه په قسطونو خرڅول او داغه د پاره د نسیا یو ریټ او د نقد بل ریټ. دا مسله ده د مخینه به اختلاف وو. په دې کې د حل او د حرمت اختلاف دی. بعض علم هغه وایي چې دا سه بیع ده حرام ده او بعض وایي بلکې ډیر وایي چې دا حلال ده. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث هغه ګوري او د محدثینو فهم دا غنم دا معلومیږي چې دا حرام ده. نبی سم منع کړی دا په یو به کې د دوه بهونه صحیح حدیث کې راځي په یو به کې دوه به کول. داغه صورت هم دا ده چې د نقد یو ریټ او د نسیا بل ریټ. امام نسائی کوم مشهور امام دی د سنن نسائی دې حدیث باندې لپاسه ترجمه الباب هغه هم دا لګولې چې په یو شي کې دوه ریټه کول. دارنګه امام ابن سیرین رحم الله مشهور تابعی سماک ابن حرب د دې حدیث راوی نور اهل علم هغه وایي چې د دې حدیث معنی هم دا ده چې په یو به کې دوه به کول د نسیا یو ریټ او د نقد بل ریټ دا حرام به ده. او صاحب د حدیث په اخر کې دا دی فله او کسهما والربا کچا د سیس د سودا خرڅول چې د نقد یو ریټ او د نسیا بل ریټو واغستون کې د فار داده چې پارزان ریټ به لري او یا په سود کې واقع. د دې حدیث په بنا باندې محققین علم پاکي امام البانی رحم الله هم ده او زموږ د شیخ محترم نظرم دا ده فتاوا کې هغه دا مسله لیکلې ده او تاسو ورېدلې دي. په دې بنا باندې اهل علم وایي دا بیع حرام ده او ډېر علما وایي دا جایز ده. مونږ په ډېر وسکو په حق بسې بزو کنه الحق احق بالاتباع. حق ډېر حقدار دی د اتباع وان لم يساعد الجمهور اگر چې د جمهور د نظر خلافي او جمهوریت سکو په حق بسې بزو. او کم از کم چې په مسله کې اختلاف پیدا شو د حل او د حرمت چې حلال ده او که حرام ده نو مؤمن بس کوي مؤمن به ځان ساتي. لکه یو طرف ته علماء حلال بل طرف ته حرام اختلاف د حلال او د حرام ده زبط ځان ساتل. کته دا به و نکړو الله د نکلم ته پوښتنه کې چې دا ولې نه وکړي خو کله وکړو حرام دی وکړو کې دې چې ته پوښتنه وشي. د دې وجه نه په دې مسلو کې احتیاط وکوي د احتیاط نه بکار اخلي. نو که چا ځان د دسي امور نو مساتو چې پاکه د حل او د حرمت اختلاف هو یو طرف ته سوق سنت دی بل طرف ته بدعت دی دس اختلاف پکيو او د دین د ځانو ساتنو فقط استبر علی دین او ارزه تا خپل دین او عزت محفوظ کړ خپل د ایمان حفاظت وکړ. دا موج پیسې ډېر وګټم یاره زما پیسې بنديږي دا پیسې چې یو میاش بندوم خو په دې باندې خو ډېر تجارت کولای شم. راځه دې مشتری ته وایي د اغستون کې د جګړه مال به میاش بعد تبراکه خو د 2 روپو په ځای 12 براکه دا سود څه ته وایي سود هم دغه ته وایي یو سړی چاله پیسې ورکړي او پاکه دا نیتو کې چیرې دا پیسې می بنديږي په دې پیسو خو ډېر څه کولای شم څه کوم چې قرض ورکوم دا چې قرض اغستی د ته وایم چې میاش بعد 2 میاشتې بعد 3 میاشتې بعد مال به دومره ګټه راکې دا سود نه سود څه کوي چې سودا دې خرڅ کړ بچا باندې گاډي دې خرڅ کړ ازمکه دې خرڅ کړ بل شی دې خرڅ کړ او پاغه کې طاقت وې چې را مال به دا دومره پیسې راکې مثلا د 100 روپو شیز د مال به 12 راکې او دا سود څه کړ نور سود څه ته سود دې فلو او کسوما
او الربا. خطر ډېر سخت چې انسان په سود کې واقع شي، او دا خبره ډېر عامه ده، دا مسله عامه ده، د سوداګانې دا ډېری کیږي او ډېر خلک کوي. زما عزتمند په دې کې احتیاط پکار. دریم حدیث چې د اسلام بنیاد دی او د اسلام په قواعدو کې لوی قاعده د نوغدا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو د مسلمان د خاص او داغه د حسن نه دا چې هغه به هغه سن کوي چې کوم به مقصد دی، به مقصد خبرې، به مقصد کار، به مقصد مجلس، به مقصد سفر، دا باندې کوي، به مقصد کار باندې کوي. دا هم د اسلام په قواعدو کې عظیمه قاعده ده او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلینو وته ده. او څلورم هغه حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دا د ایمان شعبه ده چې ته د بل د پاره غوړه کې هغه څه چې د ځان د پاره خوخه، ځان د پاره چې د څه خوخ دي داغه په شان ته د خپل ورور مسلمان د پاره مخوخ کې. دا د اسلام شعبه ده عظیمه. داغه حدیث دی چې دا هم د اسلام په قواعدو کې قاعده ده. بر صورت غرض به داو حدیث د انما الاعمال بالنیات دا د اسلام په اصولو کې عظیم اصل دی، اصلاح د نیت او تصحیح د نیت. او د دې لاندې امام بخاری رحم الله بیا هغه حدیث راوړي د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في فم امراتك. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ته یو نفقه او صدقه نه کې چې پاغه باندې د الله مخ هغه دې مقصودی چې د الله ته په زور سم او د الله رضا را ته حاصل شي، مگر تا ته په هغه باندې اجر ملاويږي. حتی ما تجعل فی فم امراتک، تر دې چې هغه نوړی چې ته د خپل د خزې په خله کې ورکې او په دې کې دې هم دا نیت کو چې الله تعالی په اجر راکړي او تا ته په الله اجر ورکړي. ګوره نیت اصلاح د نیت دومره ضروری ده چې یو د څه کار چې پاکستان د نفس خواهش لوم دخل دی، د خزې په خله کې نوړی ورکې نو بده کې وو تا نفس لوم دخل دی او نیت دې پیدا کړ دې چې الله تعالی اجر راکړي، الله بدل اجر درکړي، الا اجرت علیها. او د دې نه وجات بل اصرح حدیث او ډیر صریح چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو تړه چې د خپل خواهش په حلالو کې استعمال کی او د خپل بیبي سره ته په حلال لیکای اغست او دا غسره نزدېکتو کې نو دا صدقه ده. صحابه ته پوښتنه کوي یا رسول الله په مونږ کې به سړی خپل خواهش پوره کوي او هغه ته به اجر ملاوي. نبی صلی الله علیه وسلم مثال وکړو وای دا خواهش چې په حرامو کې سړی پوره کړي ګناه شته او عذاب شته کنه شته یا شته، نو وای دا غرنګ چې په حلالو کې د استعمال کړي الله بدل به اجر درکړي. چې سړی د خپل بیبي سره په دې نیت ملاويږي چې ز پاک شم د زنا او د بدکاریو نه بچم، عفت را ته حاصل شي او پاک دمنی را ته ملو شي، الله بدل په اجر درکړي. نیت باندې د څه کارونه چې هغه مونږ ته په ظاهر کې واړه کاری دا اوچتو درجو ته رسید الله په دربار کې په مؤمن ته ډیر اجر او ثواب ملاويږي. او چې کله نیت غلطي او فاسدي لوی اعمال لکه هجرت په هغه باندې ورته الله اسم درنکي هغه د سلوي اعمال پر پریوزي. دا حدیث راوړی. او دویمه خبره ماغه د احتساب کړي و چې سب راغله چې دویم مهم شي او دویم مهم شرط د عمل د قبولیت لپاره احتساب. د احتساب دا معنی چې د الله نه پسړې د اجر او د ثواب طلبګار شي. دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډیرو حدیثو کې فرمایلی و چې قیام د رمضان کو ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، دته الله ټول ګناهونه معاف کړي. چې روزه د رمضان ونیول د ایمان په وجه او په دې نیت چې مال په الله اجر او ثواب راکړي، الله به ټول ګناهونه معاف کړي. څوک چې د مسلم جنازې ته لاړ په دې نیت چې الله په مال اجر راکړي، الله بدل په اجر ورکړي. احتساب. او حدیث د ابو مسعود رضی الله عنه چې امام بخاری په دغه باب کې راوړی دی، هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اذا انفق الرجل على اهله، کله چې سړی په خپل اهل باندې خرج کوي یحتسبها او په دې باندې بیا د الله نه د اجر او ثواب امید ساتي،
نو فهو له صدقه، دا د لپاره صدقه شو. یو سړی د بازار نه سودا راوړي، د خپل بچو له وړم، کورته وړم، خزله وړم، بچو له پیزار وړم، کپڑے وړم، وړاو چیو چینی راوړي، او په دې کې د دانیتو کو چې دا په دې باندې صدقه شي، نو دا بس تاسو لپاره صدقه. هو يحتسبها فهو له صدقه. احتساب دا الله نه د اجر او د ثواب امید ساتل، او دا تصحیح د نیت، دا غدوا مهمه خبرې دي چې دا زموږ تاسو په ټولو اعمالو کې، په عقیده کې، په احکامو کې، پارس کې ضروری دي چې زموږ تاسو په ټولو اعمالو کې دا ډول خبرې الله سبحانه و تعالی دې په دې ډول باندې موږ تاسو د عمل کولو توفیق راکړي.